سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ باسئ. ام ټي پلس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه طارق سادات یم، د تخنیک په برخه کې راسره مجتبی هاشمي دی. دوستانو، نن بیا هم د تل په څیر د یو معلوماتي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دوستانو، نن چې دی تاسو ته داسې یو دغه اپلیکیشن وړاندې کوم چې فري انلیمیټډ نیټ ورکوي. کولی شئ څومره استفاده کوئ، فري. یوټیوب، فیسبوک، واټساپ هر څه پې استفاده کولی شئ. بیخي فري نیټ دی. نو دغه فري نیټ چې دی اوس فی الحال یوازې په روشن سیم کارت کې دی. نو که غواړئ چې موږ سره دغه ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر اخیره وګورئ. زموږ ویډیو هم که خوښه شوله شیر یې کوئ، در سره لایک یې کوئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځئ دوستانو، تاسو ګورئ ام ټي پلس یوټیوب چینل. راځئ چې ویډیو شروع کړو. زه د موبایل سکرین ته کله چې د موبایل سکرین ته راغلی، نو تاسو که غواړئ چې د انلیمیټډ فري نیټ استفاده کړئ، نو تاسو به د دې دپاره لومړی لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسو سرچ کوئ مای روشن په نامه یو اپلیکیشن دی. مای روشن هم چې کله سرچ کړه، تاسو به یې دې ځای څخه انسټال کړئ. ما الریډي انسټال کړی دی، نو زه په اوپن باندې کله چې په اوپن باندې کلیک وکړه، دلته به تاسو دا صفحه را خلاصه شي. په دې صفحه کې به تاسو راشئ، په ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. په ساین اپ باندې چې کله کلیک وکړو، دلته پاس تاسو نه لومړی چې دی نمبر غواړي، ټلیفون نمبر، کوم نمبر کې چې تاسو غواړئ د انلیمیټډ فري نیټ فعال کړئ. نو په دلته به خپل نمبر ورکړئ. زه خپل نمبر ورکوم. ښه، نمبر مې ورکړه. د نمبر نه وروسته لاندې نوم غواړي. زه نوم ورکوم. ښه، د نوم نه وروسته لاندې چې دی ایمیل ادرس ورکوم. چې کله هم دې ځای کې ایمیل ادرس ورکړه، د نوم او د ایمیل ادرس نه وروسته لاندې تاسو څخه پاسورډ غواړي. بیا پاسورډ چې ورکوئ، تاسو هر رقم پاسورډ ورکولی شئ، صرف چې 8 عدده پاسورډ وي. زه دغه ایمیل ادرس ورکړم. gmail.com. ښه، ایمیل ادرس څخه وروسته چې دی لاندې اوس ما درته ویل چې پاسورډ غواړي. دلته به تاسو پاسورډ ورکوئ چې هر رقم پاسورډ ورکولی شئ. زه پاسورډ ورکوم. لاندې بیا ورکوم دویم ځلي. کله هم چې دا پاسورډ ورکړه، نو بیا به تاسو په کانټینیو باندې کلیک وکړئ. په کانټینیو باندې چې کلیک وکړه، لږ صبر به وکړئ چې دا صفحه موږ ته را خلاصه شي. ښه، ګوره، ښه دا راغی. دغه زما نمبر ته چې دی کوډ راغی، ویریفیکیشن کوډ. نو زه هم دغه کوډ راخلم، دلته یې ورکوم. تاسو په میسج ته خپل راشئ او دلته دغه کوډ دی، ګوره دا دی 53 92 53 53 92 53 53 92 53. دا کوډ هم چې کله ورکړه، بیا به په ویریفای باندې کلیک وکړئ. دا شنه پټه کې چې دی ویریفای، په ویریفای باندې هم چې کله کلیک وکړه، لږ صبر به وکړئ. لږ صبر به وکړئ چې دا ویریفای شي وارې. نو دغه فري نیټ چې دی تاسو کولی شئ چې په هر شی ته نه استفاده کوئ. یوټیوب استفاده کوئ، واټساپ، ویډیوګانې، هر څه کولی شئ. سلو دی دغه نیټ، دلته لږ تیز شي. نو کولی شئ تاسو دې باندې ډاونلوډ هم وکړئ. ښه، دغه کوډ زه بیا ورکوم. نیټ لږ سلو شوی. 53 92 53. دغه کوډ هم چې ویریفای کوډ ورکوم، ویریفای کوم یې. لږ به منتظر شئ ورته چې دغه صفحه خلاصه شي. نو دغه دی زموږ ډیشبورډ فعال شو. اوس ګوره، ما ته میسج هم راغی، 600 MB فعال شو. ډایرکټ میسج راغی، پیشکش موافقانه فعال نمودید. نو دغه چاته انلیمیټډ نیټ ورکوي، چاته 1 GB ورکوي. دا د هر سیم کارت. نو ما ته چې دی 600 MB راکړه. ګوره، دا میسج هم اوس درته ښیم چې ما ته کوم میسج هم دا اوس دستي راغی. 2 بجې دي. ګوره، 600 MB په 0 افغانۍ باندې فعال شو.
نو تاسو کولی شئ هم د هر سیم کارت نه مختلف دی، داسې نه ده چې مثال د هر سیم کارت دپاره کولی شي بیل بیل دغه دی انلیمیټډ هم ورکوي، 600 MB هم ورکوي، 2 GB هم ورکوي، 10 GB هم ورکوي. نو کولی شئ دې څخه استفاده وکړئ. که زموږ ویډیو هم خوښیږي او خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره شیر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل تعقیب کړئ. دوستانو ویډیو مو ولیده، خدای وکړي د پام وړ مو ګرځېدلې وي. دغه ویډیو چې وه د انلیمیټډ فري نیټ دپاره وه. نو دوستانو ځکه د افغانستان شرایط ډېر زیات خراب دی په دغه وخت کې، نو دغه فري نیټ و تاسو هم دغه ویډیو پرې جوړه کړه. که دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو د نورو ملګرو او دوستانو سره هم شیر کړئ تر څو ترې هغې ته هم استفاده وکړي. او که زموږ ویډیوګانې هم خوښیږي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ د راتلونکو ویډیوګانو دپاره. نو زموږ ویډیو در سره شیر کړئ. ښې چارې ښه وخت.